ارشاد زما هر هنری زده دی زه هر فن سره اشنا یم زه مزدور پیدایشي یم ګټې خټې زما کار دی که کرل وي که ریبل وي که موبل سنبالول وي ګوګوړ بیا مې هم زده دي که مې خپله ځمکه نشته زه په مثل د مشین یم زه په کار نه ستړی کېږم د باګیر په شانې بوج زه په دې خپله ملا وړی شم بوج د ځمکې نه په پورته د غره سر ته خېجوی شم په سهار توره تیاره کې زه د کوره را بهر شم راوتو سره د کوره منډو ترړو باندې سر شم نیکان ناست وي ما ته ګوري زه په یو مخه لګیا یم لغتن د زمانې وي د هر سنه بې پروا یم چې ماښام تیاره خوره شي شپه پیغام د ارام راوړي خلک ټول په منډه منډه خپل خپل کور ته شي دننه زناغور هم په کورونو مالکان پرې ور دننه مرغۍ هم جالو ته ورشي بل بچي د وزر لاندې ښه په مینه باندې پټ کړي چرګې هم په کوټړنو کې په ټک ټک بچي پرې جمع زه لا اوس هم کور ته نه ځم ما ته اوس هم بلا کار دی څو چې کار خلاص شوی نه وي خلاصې ته زما نشته زما څوک په انتظار دي بوډۍ مور ماشومه خور مې هغه هم په دې پوهېږي چې بچی زموږ مزدور دی کار د بل اختیار د بل دی څو چې کار خلاص شوی نه وي نو خلاصې د هغه نشته کار چې خلاص شي نیمه شپه وي چې خپل کور ته ور روان شم توره شپه زما د پاسه هر طرف نه راخوروي زما شپې سره دوستي ده د تیارې نه نه یارېږم ما پسې سپي غپا نه کړي جریان ما سره بلد دي دیوان ما سره بلد دي دا په دې چې په دې لاره روزانه په دغه وخت خپلې کور له ځان رسومه خپلې مور له ځان رسومه دروازه د کوڅې ماته ښه په پکه خوله خوله وي زه د غل غدونه یاره زموږ څه دي چې به وشي چې ور ورسمه کور ته مور مې پوهه په ښکالو شي راته نیغه کټ کې کښېني د حسرت نه ډک اواز کې ما ته دارنګې ګویا شي زما ځان زما ځیګره ای بچیه په خیر راغلې بس هم ستا په تمه تمه کټ کې ویښه ومه ناسته ای زما د سترګو توره ډوډۍ وخوره چې ویده شي څه ګنټې نیمې دپاره لږ ارام وکړې دمه شي په درېیم پار وي داخله کټ کې جوبل پیوزم اندامونه مې چې سیل کړي قدم مزاحونه کله کېنم کله پاسم کله بیا په کټ کې پریوزم خوب ته دې یارې رانشي هسې نه چې سهار پاسم راختلی په مان وروي نیک په خامخا غوسه وي کډه ماته به په سر وي بس همدا زموږ ژوندون دی چې په موږ باندې تېرېږي موږ به دارنګې سهار شي په دارنګې ماښام شي په دغه منډو تړلو ژوندون زموږ تمام شي ډېر ښه ډېر ښه ګرانو مینوالو دا ذاکر یوسفزی چې تاسو ته مونږ د فیسبوک او د یوټیوب په پاڼه مخامخ کړو بس هم د هغوی په دې شعر باندې به بښنه اجازت درنه غواړم چې څرګنده تماشه چې د پدار خلکو نه کړي د مینې لیونو کې به د شمار خلکو نه کړي او ذاکره ګڼ به کېږي داسې مرګ له خدایه غواړه